علیکم ښه راغلاست یو نوې ویډیو ته. د نن ورځ ویډیو به په دې باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شو د یو چا د فیسبوک اکاونټ له منځه یوسو. نو تاسو انشاءالله په دې باندې به پوهیږئ چې عموما د یو فیسبوک اکاونټ چې تاسو له منځه وړئ دا یوازې د فیسبوک د کمپنۍ پورې مربوط دی او د هغوی ادارې پورې مربوط دی. کولی شي د فیسبوک اداره دا له منځه ویسي، مګر نور کسان چې نشي کولی چې دی دا په اسانۍ سره ویسي. مګر یوازې یوه لاره موږ ته شته دی چې موږ کولی شو د یو چا اکاونټ چې دی د ریپورټ په واسطه، خو ریپورټ باید تاسو چې دی پوره په اصولو او هر څه باندې برابر وي دی او بیا هغې نه پس تاسو د هغې یعنې عریضه کولی شي بیا چې دی فیسبوک اداره به ستاسو د عریضې ته ګوري او د هغې مطابق به بیا چې دی هغه خپل عکس العمل کوي. اوس موږ څنګه کولی شو یو اکاونټ باندې چې دی قوي ریپورټ واخلی شو، د ریپورټ په واسطه باندې دا څنګه له منځه وړلی شو. نو اصلا په همدې باندې خبرې کوو او دا یوازې د ایجوکیشنل پرپز دپاره چې دا ویډیو جوړیږي، یعنې تاسو یوازې د پوهې په خاطر تاسو دغه ویډیو ریکارډ کوو، غلط استفاده یې مه کوئ. نو راځو چې دی که چېرته ستاسو خپل یو اکاونټ اوسېږي او هغې نه په تنګ راغلي نو هغه به څنګه چې دی موږ له منځه وړو او د دې لپاره چې دی مطلب داسې یو اکاونټ د چا څنګه ختمولی شي. بغیر د دې نه چې دی بیا موږ کولی شو بعضې چې دی د پایتان، سی پلس پلس، جاوا سکرپټ د دغه پروګرامونو په دا چې دی د کمپیوټر ژبې دي اصلا د دې پروګرامونه چې دی دې پروګرامونو په واسطه باندې چې دی موږ اپس او برنامې جوړولی شو. نو د دې په مدد باندې موږ کولی شو دغه بیا ختم کړو د یو چا اکاونټ. خو راځئ چې دی په رسمي شکل باندې به څنګه یو اکاونټ ختمول غواړئ، را به شي داسې چې دی دغلته یو اکاونټ دی، دغه اکاونټ لومړی قدم کې به دا تاسو سره چې دی فرینډ نه اوسېږي. زه دغه اکاونټ چې دی دا ختمول غواړم، نو د دې لپاره به چې دی دا به څنګه کوئ، نو فیک اکاونټ دی که هر رقم دی نو زه به راشم په دغه نقطه باندې به کلیک ورته واخلم. نو چې کله تاسو په دې نقطه باندې ورته کلیک واغسته را به شي لومړی قدم کې به چې دی تاسو یو چا ته ریپورټ ورکوئ، دغه د آی ډي ریپورټ وښیي، نو را به شي ریپورټ پروفایل لیکل شوی په دې باندې کلیک واخلئ داسې. او د دې لپاره چې دی راشي دې ځای کې لیکلی دی چې something about this profile په دې باندې کلیک وکړئ او دې کې دا لومړی واخلئ، لومړی باندې کلیک وکړئ. دلته چې دی اصلا څه وایي، دلته څه مشکل لا شوی منځته راغلی دی. اصلا دې کس چې دی څه کړي دي، یې مطلب ستا یا د بل ملګري ستا چې دی لوس تصویرونه چې دی اپلوډ کړي دي یا بل کوم مشکل، دلته تاسو د مشکلات ټول چې دی لیدلی شئ. نو ورته هم داسې چې دی د لوس تصویرونه اپلوډ کړي دي په دې باندې به کلیک وکړم داسې. د دې لپاره چې دی دلته وګورئ تاسو ټول راشي لومړی د دې مخلاف دغه یوه عریضه سبمیټ کړئ او راشي بیا په اخره کې په نیکسټ دلته وګورئ ډیسیژن به وروسته مطلب چې دی اویډینګ ریویو ته او هغې نه پس بیا به چې دی وروستی ډیسیژن کېږي. دا راشي اخره کې د ډن کلمې باندې کلیک وکړئ. ښه اول کار مو چې دا وکړو نو را به شي دوهم به دا د دې آی ډي دغه لینک په ځان سره کاپي کوئ په دې رقم او بیا به راشي ریپورټ پروفایل ته لاړ شئ او دلته به بیا څه وکړئ، همدې ریپورټ ته چې لاړلئ دلته دې ځای کې چې دی بل د دې همدې اپس د همدې لومړي دغې باندې کلیک وکړئ د ریپورټ دلته وګورئ something about his profile په دې باندې کلیک وکړئ داسې او دلته لاندې لاړ شي دلته something else په دې باندې کلیک واخلئ او د دې لپاره راشي report an account belonging to an چې د underage user په دې باندې کلیک واخلئ داسې. د دې لپاره دلته څه دي دې ځای کې په دغه نقطه باندې به کلیک واخلئ او دا به ټول ډیلیټ کړئ دې ځای کې چې کوم اکاونټ دی. دلته راشي کوم اکاونټ چې تاسو اخیستی دی هغه دلته پیسټ کړئ. کله چې دلته ګوته کېږدئ ولې دلته نه راځي، په لیټ فیسبوکونو کې راځي، راشي دلته تیار دي ځای کې شته په دغې باندې به کلیک وکړم مستقیم دلته به راشي. یعنې هماغه آی ډي زه ورته ورلیږم چې دا فیک ده، وایي د هغې نوم دلته ولیکئ. د دې نوم به دلته ولیکم فار اګزامپل چې دی کوم چې د دې نوم دی هغه به داسې دلته ولیکم او هغې نه پس موږ دلته پوښتنه کوي وایي آیا دغه کس چې دی دا خو به د ساوت کوریا نه نه اوسېږي یا د سپین نه نه وي، ورته یم نه دی. ښه وایي د کوم ځای د ایج عمر انتخاب کا، دلته د دې 14 مې انتخابوي، دلته دا 12 انتخاب کوي او که څه بل سم دلته لیکي یو عریضې په شکل دلته چې دی ورته ولیکه
او دلته به تا نه چې دی جیمیل غواړي ولې په دې باندې دغه کې بس دلته یو جیمیل ورکړه ورته داسې نو دا ورته بس فل کا او داسې راشه دا سینډ که داسې کله چې دې دا سینډ کړلو تاسو ته به اصلا دلته یو دغه غوندې کې یعنې راپور چې کله سینډ شي دا یعنې موږ دې ته یو ایمیل په شکل باندې دا سینډ کړلو دا به اوس موږ ته دلته یو میسیج راته راکوي دې ځای کې ها زمونږ دغه چې دی هلته سبمیټ شلو او دلته چې دی موږ ته دې ځای کې دغلته چې دی هم یو څه لیکنې کړي دي چې موږ به تاسو ته